په اسکارو او په معصوره دعاګانو کې بله دعا د دواړو جهانو د سالار صلی الله علیه و آله وسلم مبارکه څه هغه دا رانقل ده کله چې انسان د خوبه راپاڅېږي راپورته کېږي په دا ټیم او په دغه وخت کې کومه دعا او مسنون ذکر به انسان کوي د دعا الفاظ او لنډه لفظي ترجمه او تشریح د خوب څخه د راپورته کېدلو سنتونه او د اسلام په دغه ټیم کې هدایت. ګرانو عزتمندو ورونو او درنو قدرمندو خویندو، زموږ نبی صلی الله علیه وسلم د دواړو جهانو سردار امام الانبیا د ژوند د هرې لمحې لپاره وموږ تاسو ته تر ټولو غوره او بهتره طریقې ښوولي دي. که د ویده کېدلو په ټیم کې، که د برته راپورته کېدلو په وخت کې، هغه که د ورځې د شروع په وخت کې، که د شپې د شروع په وخت کې، هغه که د ژوند او زندګۍ د هر حال سره تړلي. حتی کله چې موږ له خوبه راپاڅېږو راپورته کېږو، نو اسلام او د اسلام هدایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک شایسته سنت هغه موږ ته د غفلت پر ځای د بیدارۍ او د شکرګزارۍ درس راکوي. کله چې یو مسلمان له خوبه راپورته کېږي، نو اول کار باید څه وکړي؟ د ټولو څه اولنی کار په دې وخت کې مسنون دا دی، سنت دا دی، انسان سترګې وموږي، دواړې سترګې په دواړو لاسو باندې، تر څو د خوب اثرات او د سستۍ او د کاهلۍ اثرات د منځه لاړ شي، خوب د انسان وتښتېږي. دوهم کار یې دا راته ښوولی دی چې په ژبه باندې انسان شکر ادا کړي. دستی په دستی د الله رب العزت د شکر دغه کلمې او دا مبارکه دعا چې رسول الله مبارک ښوولې ده، چې دا د نن زموږ تاسو معصوره دعا د مسنون ذکر دی، دا باید د الله پاک وغواړي. د دعا الفاظ دا دي: الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور. دوم ځلې هم درته وایم: الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور. دریم ځلې درته وایم: الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور. ټول صفتونه او ثنا د هغه الله رب العزت لپاره ده چې موږ ته له مرګه، یعنی له مرګ اصغر کشنی مرګ څه چې خوب ورته ویل کېږي، د خوب دوم نوم دی، وروسته بیا ژوند راکړي، او زموږ اخر پای د هغه ولوري ته ورګرځېدل دي، د هغه په مخ کې پیښېدل دي، د هغه پر طرف باندې ورتلل دي. والیه نشور دا دغه معنا ده. ګرانو عزتمندو ورونو، د مرګ او د ژوند یادونه په دې دعا کې سوې ده. دا خوب ته موت الاصغر وای. دا د موت الاصغر د یو کشنی مرګ په څیر دی، یو لوی مرګ دی، یو کشنی د یو مرګ په څیر دی. خوب او مرګ ډیر سره ورتهوالی او مشابهت لري. کله چې موږ سهار روغ رمټ او صحیح سالم راپاڅېږو، نو د الله رب العزت دا یو نوی چانس، نوی موقع موږ تاسو ته د نیکو اعمالو د کولو لپاره، د توبې د ایستلو لپاره راکړل. دلته باید انسان شکر ادا کړي. همدارنګه دوم، دا د ورځې شروع باید په ذکر سره وي. په دې دعا کې در ټولو لوی ذکر دا دی چې الحمدلله الذي احیانا، د الله ثنا او صفت بیان شوی دی چې موږ کله د ورځې شروع کوو، نو د ورځې شروع او پیل د الله په نوم او شکر باید انسان وکړي، چې ټوله ورځ مو په برکات، په ډاډه، اطمینان او په سکون او د شیطان له شر څخه په امان کې تېره شي. دریم، د غفلت ختمول. د سترګو په مشلو او د دې دعا په ویلو سره انسان هم روحاني اطمینان او هم جسمانی ویښتیا او ډاډ انسان ترلاسه کوي. له دې وجې زما ګرانو عزتمندو ورونو، الله
الله رب العزت دې موږ تاسو ته د دې وس او توفیق را نصیب کړي چې همدا دعا زده کړو او حفظ یې کړو او د خپل ځان او خپل اولادونو په ژوند کې جاری کړو او ټولو ته ورته وښیو او په دې مسنون عمل باندې عمل وکړو چې الله رب العزت به د برکتو څخه او د دې ثواب څخه برخمن کړي.